الله رسول فرمایي چې دوه عملونه دي او هغه عملونه ډیر آسان دي خو عمل کوونکي خلک پې لږ دي او د الله رسول فرمایي چې چا به د دوه عملونو باندې عمل وکړو الله رب العالمین به جنت ته بوځي. دوه عملونه دي، عمل کول پې ډیر آسان دي او کوم مسلمان چې په دې باندې عمل وکړو الله به جنت ته بوځي، خو عمل کوونکي پې لږ دي. دوه عملونه کوم دي؟ اولنی عمل دا دی چې کله ته د ورځې 15 وخته مونځ کې فرض مونځ وکړي نو د هر فرض مانځه نه پس 10 پیرې سبحان الله، 10 پیرې الحمدلله او 10 پیرې الله اکبر. نو دا د هر مانځه نه پس دقسې 10 پیرې سبحان الله، 10 پیرې الحمدلله او 10 پیرې الله اکبر. نو د الله رسول فرمایي چې دا په ژبه باندې 1.5 سل شو او دا د الله رب العالمین په تله کې 1.5 زر نیکۍ شوي، ځکه چې د الله په حساب کې الله رب العالمین یو نیکي یو په 10 ورکوي. نو دا چې ته د هر مانځه نه پس 10 پیرې سبحان الله، 10 پیرې الحمدلله او 10 پیرې الله اکبر وي، نو دا تا 1.5 سل پیرې ووایو او 1.5 سل چې په 10 کې زره ورکړي نو دا 1.5 زر شو، زر او 1500 نیکۍ دې وګټلې. او دویم عمل دا دی چې د الله رسول فرمایي چې کله ته بسترې ته راشي او د شپې اوده کېږي نو 33 پیرې سبحان الله ووایه، 33 پیرې الحمدلله ووایه او 34 پیرې الله اکبر ووایه. نو دا په ژبه کې سل شوي خو دا د الله رب العالمین په تله کې د میزان په تله کې زر شوي. نو زر نیکۍ دې دا وګټلې او 1500 دې هغه ګټلې وي، نو د ورځې 2.5 زره نیکۍ شوي. نو د هر مانځه نه پس سبحان الله الحمدلله الله اکبر وایه، که دا د 33 پیرې وایه خو ډېر زیات ثواب دی، او که کم سے کم نو 10 پیرې وایه سبحان الله، 10 پیرې وایه، 10 پیرې الحمدلله وایه، 10 پیرې الله اکبر وایه. او چې کله اوده کېږي نو 33 پیرې، 33 پیرې سبحان الله، 33 پیرې الحمدلله او 34 پیرې الله اکبر وایه. تا ته به د ورځې 2.5 زره نیکۍ میلاو شي. صحابو تپوس کول دې باندې خلک عمل ولې نه کوي؟ نبی اسلام ته وفرمایل یو سړی مونځ وکړي به شیطان وایي پلانکې کار ده نه پاتې شه، دا اذکار ته پاتې شي. او یا د شپې سملي به شیطان یې مشغول کړي ایسته اوده شي او دا اذکار ته پاتې شي. دې وجې نه وروڼو د دې عمل نه غافل نه شئ او د مانځه نه پس او د خوب د اوده کېدو په وخت کې په دې باندې عمل کوئ. روزانه به 2.5 زره نیکۍ ګټئ. هغه څوک دی چې هغه 2.5 زره نیکۍ وګټي او چې کله د نیکۍ ډېرې وي په ګناهونو الله به جنت ته بوځي. 2.5 زره ګناهونه خو موږ نه کوو الحمدلله، نو الله رب العالمین به موږ له جنت راکړي. نو په دې باندې به انشاءالله عمل کوو. الله رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي.